السلام علیکم ګران لیدونکو. په دې ویډیو کې موږ یو مهم موضوع چې هغه په هوم ریبن کې موږ د ایډیټینګ په نامه یو ګروپ لرو. په دې ایډیټینګ ګروپ باندې موږ بحث کوو. ایډیټینګ ګروپ کې موږ ځینې کمانډونه لرو چې هغه نو فایند دی، ریپلیس او سلیکټ دي. اول راځو فایند ته. فایند نو نه معلومیږي معنا پیدا کړه یو څه په اړه ته پلټنه کې سرچ کول غواړې. که چیرې پیدا کول غواړې نو هغه موږ کولی شو په یو ډاکومنټ کې یو څه چې پیدا کوو هغې ته موږ فایند وایو. نو د فایند کمانډ نه استفاده کوو. ډېر ساده. که چیرې موږ سره یو اندازه لیکنه شتون ولري، فکر وکړئ دا 3 پیراګرافه دي او انټر مې کړ. 3 پیراګرافه ما راواغسته. د دې سایز کمول غواړم. سایز کولی شئ تاسو کنټرول شفټ لیس دین ساین سره سایز کم کړئ او کنټرول جې سره جسټیفای کړئ. راشئ دا نارمل سټایل دلته اپلای کول غواړم. نارمل سټایل مې اپلای کړ او کنټرول جې سره بیا منظم کړئ. اوس یو څوک ماته وایي چې دا لیکنه ما سره شتون لري، په دې کې یو زما سپیسیفیک ورډ یا کلمه زما پکار ده، یو مشخص کلمه پکار ده. هغه څنګه پیدا کولی شم؟ طریقه یې دا ده، تاسو راشئ فایند باندې به تاسو کلیک کړئ، هلته سرچ نیویګیشن راځي، تاسو سرچ باندې به تاسو کلیک کړئ. زه ماته ته پیدا کړه پوینټ پیدا کړه، تا ته پوینټ به پیدا کوي و یو ریزلټ فایند شو. چېرته دی؟ دلته ته ښکاره کوي، دلته په زیړ هایلایټ شکل کې تاسو ښکاره کوي او ریزلټ کې تاسو هم شو کوي چې مثال دا پیراګراف دی، اوله صفحه کې شتون لري او دا پوینټ تاسو بولډ شکل کې ښکاره کوي. زه وته ماته پیدا کا تیمز سپیل به سم ولیکئ، سپیلنګ وته او تاسو پیدا کوي. یعنی دلته تاسو سره تیم شتون لري، څلور دانې شتون لري، څلور کلمې دي. په ریزلټ کې تاسو ټول وضاحت درکړئ او تاسو کولی شئ په دې ډاکومنټ کې هم وګورئ دا تیمز. او دلته موږ ته وایي چې تیم په نامه کوم کلمه چې تقریبا دا څلور دانې په ټول پیراګراف کې یا په ټول ډاکومنټ کې شتون لري. زه ورته ماته د کلیک په نامه یو څه پیدا کړه. نو تا ته وایي په ټول پیراګراف کې 3 دانې کلیکس یعنې کلیک لغاتونه شتون لري. نو د فایند طریقه دا ده چې تاسو کولی شئ یو کلمه پیدا کړئ. که چیرې تاسو هیډینګ ولرئ، فکر وکړه دلته ما هیډینګ ورکړي، هم تاسو کولی شئ هیډینګ سرچ کړئ. که تاسو دلته لږ متوجه شئ، هیډینګ نمبر 1 ما دا ورکړه او دلته راځم هیډینګ نمبر 1 په عملي کوم، راځم دې باندې کلیک کوم، دا هیډینګ نمبر 1 دی او په همدې شکل دلته زه ورکوم هیډینګ نمبر 2 دویم هیډینګ ورکړه، دې باندې راځم کلیک انتخاب کوم یا دې باندې ودرېږم. کلیک طریقه یې 2 کرته کلیک پې وکړئ، انتخابېږي. دا مې انتخاب او هیډینګ ما ورته ورکړه. په همدې شکل تاسو راشئ دلته یو دریم هیډینګ زه هم ورکول غواړم، تاسو کلیک کړئ دلته او دا هیډینګ نمبر 3 دریم هیډینګ مې ورکړ، انتخاب ډبل کلیک باندې او دا دریم هیډینګ تاسو. اوس تاسو وایي که چیرې دا پیراګرافونه تعداد یې بیخي زیات وي، دلته یو څو دانې پیراګرافونه نور هم اضافه کول غواړم. تاسو فکر وکړئ دې ته زه یو 4 پیراګراف ورکول غواړم یا 4 پیراګراف ورکړئ، انټر یې کړئ. 10 پیراګرافونه ورته هم اضافه کړئ. مثال فکر وکړئ یو 10 پیراګراف ما نور اضافه کړئ. اوس موږ سره ټول 10 پیراګراف شو. اوس دې کې هیډینګونه پیدا کول لږ سخت کار دی. دې لپاره تاسو کولی شئ فایند کمانډ باندې کلیک کړئ او یا کنټرول اف باندې کلیک کړئ، تاسو فایند کولی شئ استفاده ترې وکړئ. نو زه هم راځم هیډینګ سرچ کول غواړم، هیډینګ به تاسو انتخاب کړئ. زه ورته ماته هیډینګ نمبر 1 پیدا کړه. نو ګور دا هیډینګ نمبر 1 کلیک کړئ، هغه تاسو په نښه کوي. هیډینګ 2 ته هم بوده، دې باندې کلیک کړئ، هیډینګ 2 هیډینګ 3 تاسو په ترتیب سره کولی شئ هیډینګ ترمنځ سویچینګ وکړئ. او یا ډیر ساده تاسو راشئ دلته ولیکئ، مثال ماته هیډینګ نمبر 1 پیدا کړه، تاسو به هیډینګ نمبر 1 هایلایټ کړئ او په نښه ولیکئ. یا زه ورته ماته هیډینګ نمبر 3 راته پیدا کړه، هیډینګ نمبر 3 به تاسو پیدا کړي، دا هیډینګ نمبر 3 دی. نو د فایند په ذریعه باندې کولی شو موږ یا کلمه سرچ کړو. بل کار تاسو هم کولی شئ د کنټرول اف په پریس کولو سره تاسو کولی شئ پیجونو ترمنځ هم نیویګیشن ترسره کړئ یا پیجونه سرچ کړئ. دا دویم پیج کې زه ولاړم، زه ما اول صفحې ته بوځه، دلته یو پریس کوم، زه ما اول صفحې ته بیایم. زه ورته دویمې صفحې ته بوځه، 2 پریس کوم، ما به دویمې صفحې ته بوځي. نو ګور 2 صفحې ماته شو کوي، دویمه 4مه صفحه ماته راوله، دا چې 4مه صفحه په دې دغه کې ده. یا لوکیشن ټول صفحو ته ښکاره کوي. دا د فایند مربوط خبره وي. اوس راځو ریپلیس. ریپلیس ډېر ساده، ریپلیس معنا بدل کراته. داسې کوم دا ټول دلته زه ودرېږم او راځم شفټ پیج ډاون سره دا ټول لیکنه زه انتخابوم او دا اسکیپ بټن سره ټول لرې کوم. یو ساده پیراګراف لیکم چې لږ موضوع واضحه شي. دا یو پیراګراف ما ولیکه
یو پیراګراف مې ولیکل. اوس یا دا پیراګراف یو بل هم لیکل غواړم چې 3 پیراګراف نور لیکل غواړم. دا 3 پیراګراف بلکې ټوټل 4 شو. اوس دې پیراګراف کې زه غواړم ریپلیسمنټ تر ریپلیس معنا تبدیلی کراته. اوس که زه فانټ ته راشم دې باندې تاسو کلیک کوئ فانټ کې زه وتیم ما ته فټ پیدا کا فټس نو تقریبا که تاسو وګورئ فټ 2 دانې کلمې شته. یو څه ګوئ فټ دلته لیکل شوی دا بدل کراته یا تاسو یو څه ګوئ چې دا ویډیو لیکل شوی دی دلته ویډیو ما ته پیدا کا تقریبا 8 دانې ریزلټ پیدا شو چې مربوط د ویډیو کېږي معنا 8 دانې ویډیو کلمې دلته لیکل شوی زه ته هم دا راته تبدیل کا نو زه به راځم ریپلیس باندې به کلیک کوم دلته ورته وایم اول فایند کا فایند ورډ څه پیدا کړه ته ورته وایم ویډیو ما ته پیدا کړه په دې پیراګرافونو کې ویډیو ما ته پیدا کړه نو فایند باندې کلیک کوم و یو دا په همدې شکل دا او نیکسټ دا ټول پیدا کوي نو آخري وای نور نشته دا ټول دومره فایند شتون درلوده پکې اوس هم دا فایند خو تا پیدا کړه فایده دې کړه دا راته ویډیو دا په آډیو ته بدل کا ان د ویډیو وخت موږ سرچ کوو دا غواړم دا آډیو ته واوړي نو کوم دي کې چې ویډیو لیکل شوی دا په آډیو بدل کا ریپلیس آل باندې کلیک کا ټول به بدل شي اتومات نو که چیرې تاسو دوباره سرچ ته تاسو راشئ ویډیو ولیکئ او فایل نیکسټ باندې کلیک کړئ ویډیو به تاسو سره لوي که چیرې تاسو دلته آډیو ولیکئ نو آډیو به تاسو سره شتون لري نو تاسو وګورئ یو آډیو په همدې شکل 2 د 3 د 4 د 15 شپږ او 8 دانې شتون لري اوس ختم شو پای ته ورسېده نو دا زمونږ د ریپلیس کارو چې ریپلیس سره کوي شو مونږ په یو ډاکومنت یو ټیکست کې یو لغت ته تغییر ورکړو په بل لغت باندې بل کمانډ چې د هغه سلیکټ مونږ لرو سلیکټ باندې که چیرې تاسو کلیک کړئ ته سلیکټ مربوط یو څو خبرې دي اول راځي سلیکټ آل سلیکټ آل نه هدف دا دی چې کنټرول ای شارټ کټ دا معنا ټول لیکنه چې په ډاکومنت کې دا غراته انتخاب کړه که چیرې تاسو کلیک کړئ ټول لیکنه انتخابېږي نو تاسو کله چې ټول لیکنه انتخاب کړه کوي تاسو دا سایز ته کم کړئ او یا بولډ کړئ په همدې شکل انډرلاین کړئ او یا انډرلاین به ته وباسئ کوي شي رنگ ته تغییر کړئ نو تاسو دا ټول کارونه تر سره کوي خو دا سلیکټ آل دا معنا ټول تاسو انتخابوي خو دا زمونږ نه ده پکار او که چیرې تاسو دا پکار وي کوي شي دا ټول چې انتخابوي راشه دی باندې کلیک او سلیکټ آل ټول به تاسو انتخاب شي او یا تاسو دا شارټ کټ په ذریعہ هم تاسو کوي شي ډیر ساده کنټرول ای شارټ کټ دا ټول په ډاکومنت کې څومره لیکل دا ټول به تاسو انتخاب خو دا زمونږ پکار نه ده دویم ډول چې موږ لرو سلیکټ کمانډ چې موږ لرو هغه نو په سلیکټ کې سلیکټ آبجیکټ ده دې څخه مطلب څه ده ځینې وخت په زموږ په ډاکومنت کې آبجیکټ هم شتون لري د آبجیکټ انتخاب لپاره موږ سلیکټ آبجیکټ استفاده کوو ته مثال په ډول باندې یو آبجیکټ سره اخلم فکر وکړئ دا یو آبجیکټ ما راواخیسته شیفټ بټن به ونیسئ او دا به ډریګ کړئ تر څو منظم رسم شي او په همدې شکل یو بل آبجیکټ هم راغسل غواړم ته به راشم او دا آبجیکټ ما هم راواخیست او یو بل آبجیکټ راغسل زه غواړم دې باندې تاسو که چیرې کلیک کړئ دا یو بل آبجیکټ او دا آبجیکټ زه د ټیکسټ یا لیکنې شاته راوستل غواړم دې باندې تاسو کلیک کړئ سینډ ټو بیک باندې تاسو کلیک کړئ تر څو دا د ټیکسټ شاته لاړ شي ټیکسټ شاته لاړ اوس د دې آبجیکټ د انتخاب لپاره تاسو یو کمانډ نه به استفاده کول غواړئ ګورئ دا هر یو آبجیکټ انتخابوي شي که چیرې مثال تاسو ډریګ کې دې سره هم ته کوئ ټول انتخاب کې خو زه غواړم یوازې آبجیکټ انتخابول غواړم که د هغه ټیکسټ شاته وي یا مخې ته وي سلیکشن د آبجیکټ کول غواړم راځم دې کمانډ باندې کلیک کوم سلیکټ آبجیکټ او دا د ډریګ کوم نو ما ته به ټول آبجیکټ انتخاب شي هغه د لیکنې شاته وي که مخې ته وي دې حالت کې به تاسو کوئ شي راشئ د آبجیکټ شکل رنګ ته تغییر ورکړئ کوئ شي رنګونو ته تغییر ورکړئ مثال دا رنګ زما پکار ده او یا تاسو کوئ شي نور افیکټس په عملي کړئ مثال دا افیکټ په عملي کړئ کوئ شي ډیلیټ هم کې ډیلیټ بټن باندې کلیک ټول لري کې کنټرول زد به تار راوست نو دا د آبجیکټ انتخاب لپاره تاسو به دې طریقې نه استفاده کوئ نو دا د آبجیکټ انتخاب کمانډ چې کوي چې سره موږ آبجیکټ انتخاب بل کمانډ چې موږ کوم لرو هغه وای سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیملر فارمټینګ هدف دا دی ځینې وخت یو ډیټا یا موږ ټیکسټ کارولای چې د هغې فارمټ یو شان وي یو ساده مثال به درکړم فکر وکړئ دا آډیو ده ټول آډیو ته زه یو قسم ډیزاین ورکوم فکر وکړئ هیډینګ نمبر 1 ډیزاین ما ورکړ په همدې شکل د فارمټ پینټر نه استفاده کول غواړم او دا زه غواړم چې دې آډیو ته هم د ورکړم که بل آډیو موږ سره وي لکه دا هم دا نه ده بلکې د کنټرول زیډ به کوم او په همدې شکل
دا آډیو هم ده. نو ټول آډیو ته ما یو سټایل ورکړی دی، بل آډیو به نه وي. که یو بل وي خو زه همدومره بس ده. دا به اسکیپ بټن سر لرې کوي. اوس غواړم چې ټول هغه لیکنه چې زما په ډاکومنټ کې شتون لري او سټایل یو شان وي همغه ماته انتخاب کا. نو را به شم دې بټن باندې به کلیک کړم، سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیملر فارمټینګ دې باندې تاسو کلیک کړئ. ګورئ نو آډیو که سایز ته وګورئ که فارمټ ته وګورئ، هر یو څه ته چې ګورئ ټول یو رقم ده. نو یې تاته انتخاب کړه. نو کله چې دا انتخاب شو تاسو کولی شئ رنګ کې ورته تغییر راولئ، مثال رنګ کې ورته تغییر وکړئ، یا تاسو کولی شئ بل رنګ ورته ورکړئ، او یا هم کولی شئ تاسو بل سټایل پې عملي کړئ، مثال دا سټایل پې زه اپلای کول غواړم. نو هغه لیکنه چې موږ عملي کړې تاسو کولی شئ سټایل ورته عملي کړئ او هغې نه استفاده وکړئ. بل کوم کمانډ چې موږ لرو هغه سلیکټ پین دی. د پین په ذریعه باندې موږ کولی شو سلیکشن رامنځته کړو. نو پین باندې به تاسو کلیک کړئ. د هر یو کمانډ ته دا اکثره موږ د آبجکټ لپاره استعمالو چې ځینې آبجکټونه زموږ په ډاکومنټ کې شتون لري. فکر وکړئ دا موږ یو سټار لرو او بل اول لرو، په همدې شکل بل ریکټنګل لرو. او زه غواړم چې دا سټار دې نه شو کېږي، زه به دې باندې کلیک کړم، دا شو کمانډ نه که زه کلیک کړم دا هایډ کېږي. زه غواړم دا اول ته هم هایډ کړم، کلیک کړئ تاسو، او دا بل هم هایډ کول غواړم. ډیلیټ کړئ نه بلکې موقت وخت لپاره ته هایډ کړئ. زه هم سټار راته شو کړه، سټار باندې تاسو کلیک کړئ، زه دا راته پټ کړه، ټول راته شو کړه، شو آل باندې کلیک کړه او هایډ آل ټول به تاسو ته پټ شي. نو دا هغه کمانډونه چې مربوط د ایډیټینګ ګروپ وو چې فایند، ریپلیس او په همدې شکل سلیکټ کې به موږ څلور خبرې وکړې: سلیکټ آل، سلیکټ آبجکټ، سلیکټ ټیکسټ وذ سیملر فارمټینګ او بل سلیکټ پین. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. دې ته ورته ویډیوګان تاسو کولی شئ زموږ چینل نه تعقیب کړئ.